په دې هڅه کې شول تر څو راسو او د کتاب داسې یو ننداره ټول افغانستان کې په لار واچو. البته دا کار مو د اطلاعات او کلتور وزارت سره په همغږۍ کړی ده او موږ غواړو په ټول افغانستان کې دا د مطالعې دود او دستور رواج بیرته رواج وګرځوي. زموږ سره خواوشا 10,000 کتابونه دي، په دې کې اسلامیات شته، په دې کې ادب شته، په دې کې ټولنیز کتابونه دي، ناولونه دي، هر قسم کتابونه موږ په دې کې لرو. نو زموږ اصلي او اساسي موخه دا وه چې موږ باید د هېواد ګوټ ځوانانو ته کتابونه ورسوو او ځوانان د پکتیا له هر طرف نه راځي او دغه نه ګټه اخلي او مطالعه کوي. واقعیت دا ډېر یو ستر ګام ده په علمي ډګر کې او د مطالعې د دود لپاره دا تر ټولو ښه هڅه ده.